ډیوه پتنګ ولې په امیر الله صالح تور ولګاو؟ ډیوه پتنګ چې څو کاله وړاندې په ملي تلویزیون کې کار کوو او د سپورټ برخې ځانګړې مینواله وه، خو نن یې د افغانستان پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امیر الله صالح باندې توندې نیوکې وکړې. ښاغلي امیر الله صالح وروسته له هغې د ولس غبرګونونه راوپارول چې د اسټرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه یې تایید کړه او په یوه خپره شوې اعلامیه کې پر افغان کرکټ لوبډله هر ډول موقتي او دایمي بندیزونه یې یو مثبت ګام وباله. د امیر الله صالح په وینا له طالبانو سره د لوبغاړو یادګاري عکسونه اخیستل له شرمه ډک کار دی، خو د ملي تلویزیون پخوانی همکار او د سپورټ ځانګړی مینوالې ډیوه پتنګ امیر الله صالح ته په جواب کې داسې ویلي دي: موږ ټول دې حیران کړي یو چې له ټولو وړاندې افغانستان تا پرېښودو، په خپله دنده کې ناکام شو او د خپلې ناکامۍ پړه زموږ پر زړورو اتلانو اچوي. دا او د سپورټ له ډګره تاسو ته مهم خبر تر بیا ښې چارې